السلام علیکم دوستانو، د راشد خان د بهترینې توپ اچونې پر مټ افغان کرکټ ملي لوبډلې بریا ترلاسه کړه. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان او میلمه زمبابوې لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه د روانې میاشتې په 10مه نیټه پیل شوه. د همدې میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده. دې لوبه کې افغانستان لوبډلې لومړی توپخانه وکړه. د څلور لوبغاړو په زیان یې 545 منډې جوړې کړې، چې پکې حشمت الله شایدي 200 منډې، اصغر افغان 144، ابراهیم زدران 22 او ناصر جمال بیا نیمه سلیزه ترلاسه کړه. زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې چې کله میدان ته راغله، خپله ټوله لوبډله په 280 منډو کې د لاسه ورکړه. افغانستان دا غوره وګڼل چې زمبابوې لوبډله فالو آن کړي. بیرته د توپخانې بلنه ورکړه. زمبابوې لوبډلې په دویم انینګز کې د سین ویلیمز د 150 او د ډونالډ ټریپانو د 95 منډو پر مټ 365 منډې وکړې. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته 108 منډې هدف کېښود. افغانستان ورکړل شوی هدف په ډېرې اسانۍ سره پوره کړ. په دویمه ټیسټ لوبه کې یې بریا ترلاسه کړه. په 6 ویکټو یې زمبابوې ته ماتې ورکړه. افغانستان لپاره راشد خان په دواړو انینګزونو کې 11 ویکټې ترلاسه کړې، چې په لومړي انینګز کې 4 او په دویم انینګز کې بیا 7 ویکټې واخیستې. دواړې لوبډلې 3 شل اوريزې لوبې هم لري، چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ به 2:30 بجې د افغانستان په کوربهتوب په متحده عربي اماراتو شیخ زاید کرکټ نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. زما له طرفه د ټولو هیوادوالو او د کرکټ مینوالو ته مبارک وي. د افغانستان د راتلونکي بري په هیله انشاءالله افغانستان به راتلونکي شل اوريزې لوبې هم ګټي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.